أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. عبدالله ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې په حجر یا حتم کې لمونځ کاوه چې عقبه ابن ابي معیط راغلی او خپل کالی یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غاړه کې ور واچاوه او ډېر شدید یې خفه کړي، تر څو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی او عقبه یې تر اوږو ونیوی او ځینې کش یې کړي او ویل تاسې پر دغه سړی وژنئ چې وایي زما رب الله دی. او په حدیث شریف کې او په هغه حدیث کې چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور اسما رضی الله تعالی عنها یې روایتوي، وایي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورنارې سوه چې هله ملګري ته دې ځان ور ورسوه. وایي ابوبکر زموږ څخه ووتی او ده 4 کوسۍ درلودې، د وریښتانو څخه کوسۍ جوړې کړې وې چې د کوره څخه ووتی. دغه یې ویل آیا تاسې یو سړی پر دغه وژنئ چې وایي زما رب الله دی؟ هلته چې ورورسېدی مشرکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه، پر ابوبکر رضی الله تعالی عنه یې راواچول. اسما رضی الله تعالی عنها وایي کوم وخت چې ابوبکر بیرته راغلی کوسۍ ته چې به مو لاس وروړئ هغه به زموږ په لاسو کې راغلی، یعنې ټوله یې ورشکولې وې. خیر، تر دې وروسته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم ازارونه زیاتېده او قریش پر دلاوره سوه، جرأت یې پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حلیم و، د بد ویلو او ښکنځلو جواب یې چاته نه ورکاوه او تر پټه خوله یې زیات نور څه هم نسوای کولی. تحمل کوي او هغه آیات شریف خو مو د مخه درته بیان کوي چې رب عز وجل ورته وفرمایل ولربک فاصبر، او خپل رب ته دې صبر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په صبر دی او قریش هره ورځ آزار ورکوي او په آزار ورکولو کې ورځ په ورځ زیاتوب کوي. دغه د ظلم او طغیان د تورو اوریځو په فضا کې د ضعیفو خلقو دپاره یو نور او روښنایي وځلېده چې هغه د حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه اسلام و. حمزه رضی الله تعالی عنه د بعثت د 6 کال په آخر کې مسلمان سو او ډېر داسې ګمان کیږي چې د اسلام د ذوالحجه په میاشت کې و او د حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام سبب دا و. یوه ورځ قریش د کعبې شریفې سره ناست وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طواف کاوه. ابو جهل چې هم دالته و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په ښکنځلو او بدویلو شروع وکړه. ډېر شدید او غلیظ الفاظ یې ورته وویل چې تر دغه وخته چا دغسې بد الفاظ نه وه ورته ویلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ رنګ د ډېره قهره څخه تغییر کاوه، مګر په وسه یې څه نه وه پوره. په یوه روایت کې وایي چې ابو جهل په یوه ډبره هم پر سر وواهه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سره څخه وینې راتوی سوې. بیا نو ابو جهل لاړی هلته د قریشو سره د هغو په مجلس کې په فخر کښېنستی. یوه ښځه چې د عبدالله ابن جدعان مینځه وه هغې دغه حال ولیدی چې ابو جهل پوچ او رد وایي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پټه خوله دی. ښځه د دغه ظلم په لیدلو نه وه خوښه، خو رهي سوه. په لار کې حمزه
رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی چې د ښکار څخه رارهي و. غشي او لیندۍ ورسره وه. د حمزه رضی الله تعالی عنه ښکار خوښ و او ښکار یې کاوه، خاصتا د زمریانو ښکار، چې دا د حمزه رضی الله تعالی عنه د قوت او دلاورۍ علامه ده. او تر دغه وخته پر هغه خپل شرک و. اول چې مکې مکرمې ته داخل سو، ښځې ورته وویل که چیرې تا لیدلي وای چې ابوالحکم یعنې ابو جهل ستا و وراره ته څه وویل؟ حمزه رضی الله تعالی عنه وویل څه یې ورته وویل؟ ښځې ویل ښکنځل، بد ویل، هر څه چې وه هغه یې ټوله ورته وویل. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل چا د دغه خبرو جواب ور نه کوي؟ ښځې ویل یا والله هیڅ چا جواب ور نه کوي. حمزه رضی الله تعالی عنه چې په قریشو کې قوي ځوان و، ډېر قهر ورغلی. د خپل کور په عوض د دارالندوه و طرف ته ورهي سو. په لار کې و هیچا ته نه درېږي، فقط ابو جهل یې پکار دی چې ویویني او ور حمله کړي. مستقیم هغه د قریشو اجتماع ته ورغلی. ابو جهل چې نوم یې عمرو بن هشام دی، د قریشو په مابین کې ناست دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی. هغه لیندۍ چې د ښکار دپاره ورسره وه په هغه یې پر سر ووهه. د ابو جهل د سر څخه وینې را ایله سوې. حمزه رضی الله تعالی عنه وویل ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم؟ خذها وانا ابن الاکرمین، واخله دا زما واری او زه د اشرافو زوی یم. او په هغه لیندۍ یې بل واری پر وکړي او غږ یې کړه څوک زما جواب وایي؟ د ابو جهل قوم چې بني مخزوم وه هغه ولاړ سوه، غواړي چې د ابو جهل پر طرف وجنګېږي، لوی جنګ او فتنه جوړه سي. ابو جهل غږ پر وکړي پرېږدئ، خطا زما وه، ما د ده وراره ته ډېر بد وویل، زه یم چې تجاوز مې کړی دی. دلته نو حمزه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم بدله او انتقام واخیستی. مګر ده یوه جمله وویل. دی وایي زه نه پوهېږم چې دا جمله څنګه زما تر خوله ووته. هغه دا چې ما وویل چې ته محمد ته ښکنځل کوې او زه د ده پر دین یم. دا جمله مې بې اختیاره د خولې څخه ووته، حال دا چې زه د ده پر دین نه وم. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي کور ته ولاړم او په دغه جمله کې چې بې اختیاره زما تر خولې وتلې وه فکر کوم او ډېر په حیرت کې پاته سوم چې زه د محمد پر دین نه یم او اوس به ټول خلق دا فکر کوي چې زه د هغه پر دین یم. ځکه دا جمله د قریشو د مجلس په مابین کې زما تر خوله ووته او اوس حیران یم چې د هغه خپلې خبرې په سبب د محمد صلی الله علیه و وسلم دین ته ور واوړم او که سبا و هغه مجلس او اجتماع ته ورسم او ورته ووایم چې زه د محمد پر دین نه یم. او دا هم په عربو کې عیب دی چې سړی د خپلې خبرې څخه واوړي. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي ټوله شپه په دغه فکر کې راباندې تېره سوه او نه پوهېږم چې څه وکم. په آخر کې مې په دعا شروع وکړه. ما ویل الهي که دغه د محمد دین خیر او بهتر وي د هغه تصدیق زما په زړه کې راواچوې، او که د دغه څخه غیر او مخالفه وي د دغه حالت څخه چې زه پکښې متردد او حیران یم ته مې وباسې. حمزه رضی الله تعالی عنه وایي د محمد صلی الله علیه و وسلم تصدیق مې په زړه کې ټینګ سو. سبحان الله. د قهر او غضب په وخت کې یې بې له ارادې یوه خبره تر خوله وتلې وه. هغه خبرې وسمې لارې ته راوستی. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او د شهادت کلمې یې وویلې. حمزه رضی الله تعالی عنه و اسلام ته داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده په اسلام ډېر زیات خوشحاله سو. بیا هم د مسلمانانو په دغه ضعیفه او مظلوم ژوند کې چې څوک یې په هجرت کې او څوک یې په عذابو او ازارو کې ژوند تېروي یو بل نور او روښنایي وځلېده چې تر هغه اولې روښنایي یې ځلا زیاته او ډېره وه چې هغه د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه اسلام و. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د بعثت د شپږم کال د ذوالحجه په میاشت کې د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه تر اسلام راوړلو 3 ورځې وروسته په اسلام مشرفه سو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده د اسلام راوړلو دعا کړې وه. امام ترمذي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي
او امام طبرانی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل بن هشام. یعنی الهي په دغه دوو نفرو کې چې هر یو وتا ته خوښ وي چې عمر بن الخطاب دی او ابو جهل بن هشام دی، په هغه سره اسلام معزز کې. نو د دغه دوو څخه په الهي دربار کې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه خوښ و او د ده په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبوله سوه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې د قریشو څخه پر مسلمانانو هغه ډېر شدید عمر رضی الله تعالی عنه و، مګر په عین وخت کې پوه، عاقل، هوښیار، خطیب، قوي او قوال سړی و، د همت او عزم خاوند و. د هر کار اراده چې به وکړه هغه به تر آخره رساوه. او عمرو بن هشام چې ابوالحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې نوم ابو جهل و، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه و. معلومه خبره ده چې په مسلمانانو کې د دغسې چا وجود و اسلام ته ډېر کومک رسوي. خو دغه صفتونه په حضرت عمر بن الخطاب او په عمرو بن هشام کې چې په ابو جهل سره مشهوره دی موجود و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا کول چې الهي په یوه د عمرینو اسلام معززه کې، که یو د دوی څخه مسلمان سي اسلام په قوي کیږي. ځکه اسلام تر دغه وخته په خپل ابتدایي او د شروع په حالت کې و، نو خود ضعیفه و و یوه دغسې شدید او باعزمه سړي ته یې ضرورت درلودی. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه په نصیب سوه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو په ټولو روایاتو کې چې وګورې دا معلومیږي چې د ده زړه چې د ده وزړه ته د اسلام ننوتل په تدریج سره وه. د مخه تر دې چې د ده رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه بیان کو، دا بهتره ده چې د ده رضی الله تعالی عنه هغه دننه عواطفو او مشاعرو ته یو څه اشاره وکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهوره او معروفه و، قهرمن او شدید سړی و او ډېر ځله مسلمانانو د ده څخه قسم قسم ازارونه لیدل دي او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقیض مشاعر موجود وه. د یوه طرفه یې د هغه عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کوم چې د ده پلرو او نیکهګانو ورته ایښي وه. ځان یې و هغه لهو لعب او شهواتو ته ور ایله کړی و کوم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلودی. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقیدې په لار کې دغه سخت ازارونه قبلوي ښه ورته ایسېده. او بیا د ده په عاقل زړه کې شک او تردد و چې ممکن دغه شی چې اسلام و هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې به دغه ضد افکار پرله اوښته او بیا به خاموشه سوه. خو د ده د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کو، خلاصه یې داسې راوځي. یوه شپه ده غوښته چې تر کور د باندې شپه تېره کړي، نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښت ننوتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و، لمونځ یې کاوه او په لمانځه کې یې سورت الحاقه شروع کړي. عمر رضی الله تعالی عنه و قرآن ته غوږ ونیوی او د هغه ترکیب او تالیف یې ډېر خوښ سوه. نو دی وایي ما د خپله ځانه سره وویل لکه څرنګه چې قریش وایي په والله دی شاعر دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې دغه آیاتونه تلاوت کړه: انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یعنی بېشکه خامخا دا قرآن د مکرم عزتمن رسول قول دی او دا قول د کم شاعر نه دی. تاسې ډېر لږ ایمان راوړي بلکې نه مؤمنان کېږي. عمر رضی الله تعالی عنه وایي ما د ځان سره وویل چې شاعر نه دی نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات تلاوت کړي: ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون.
یعنی دا قول د کاهن هم نه دی لکه تاسې چې ګمان کوئ تاسې ډېر لږ پند اخلي بلکې هیڅ پند نه اخلي. تنزیل من رب العالمین، دا قرآن د رب العالمین د طرفه نازل سوی دی. او صورت یې تر آخره ووایه. عمر رضی الله تعالی عنه وایي یو څه تر تاثیر لاندې سوم، اسلام یې وزړه ته رانږدې سو. دا هغه د اسلام تخم و چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې کښېښول سو، مګر هغه د جاهلیت آثار او تقلیدي قومیت د پلرو او نیکهګانو د دین لویوالی بیا هم پر دغه حقیقت چې د ده پر زړه یې غږ کاوه غالب و. بیا هم په خپل عمل کې ضد د اسلام و. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه و قانع، خو بیا هم چې د ده په د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی په ده کې ولیدل سو، هغه و حبشې ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې و. مسلمانانو خو یوه په بل پسې هجرت کاوه، نو د مسلمانانو څخه یوه ښځه وه چې ام عبدالله ورته ویل کېده. دې غوښته چې هجرت وکړي، نو یې د خپل زوی عبدالله سره داسې نقشه جوړه کړه چې ته جلا رهیسه او زه به جلا رهیسم، او د پلاني غره تر شا به سره یو ځای سو او بیا به په ګډه ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه، کفارو هجرت ته هم نه پرېښول. نو عبدالله تر مور د مخه د هغه غره شاته ولاړی چې دوی وعده سره کړې وه، او ام عبدالله د شپې ناوخته پر خره سپره سوه، د لارې د ضروریات شیان ورڅخه دي پسې را رهي سوه. د مکې مکرمې څخه چې ووته، عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په مخه ورغلی، ویلې ده چې ښځه د سفر دپاره تیاره او آماده ده. ویل چیرې ځې یا ام عبدالله؟ مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. ښځې ورته وویل یا عمر، ازارونه مو راکړه، مځکه مو راباندې تنګه کړه، پرېمږدئ چې در څخه ولاړ سو، نه تاسې موږ غواړئ نه موږ تاسې، نو مې پرېږده چې هجرت در څخه وکم. تا ته څه تاوان رسیږي که دې پرېښولم او ولاړم؟ عمر رضی الله تعالی عنه د دغه خبرو په اورېدلو نرم سو او ښځې ته یې وویل دا نو جلاوالی دی یا ام عبدالله؟ ام عبدالله او عمر رضی الله تعالی عنه په نسب سره نږدې او شریک وه. ښځې ویل هو، دا فراق او جدایي ده. عمر رضی الله تعالی عنه ویل په مخه دې ښه، سلامتیا دې ملګری سه. د اول وار دپاره عمر نرمیږي او څه نه وایي. ښځه په تعجب کې سوه او لاړه. پر هغه وعده سوي ځای د خپل زوی سره یو ځای سوه. زوی یې پوښتنه ځینې وکړه، چا خو نه ولیدې؟ ښځې ویل یا، بل چا نه یم لیدلی، یوازې عمر ولیدم. زوی یې ویل عمر، دا لوی مصیبت دی او ته څنګه پرېښولې؟ ښځې قصه ورته وکړه او ویل تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پېښ سوی، او په آخر کې دا هم راته وویل په مخه دې ښه. زوی یې ورته ویل مور، ستا لکه چې د دغه جملې د ویلو په سبب د ده و اسلام ته امید پیدا سوی دی؟ ښځې ویل هو، داسې راته معلومیږي. عبدالله ویل والله د خطاب خر به د شهادت کلمې ووایي، خو عمر به ونه وایي. دا د خلقو افکار دي. خیر، دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ښکاره سوه، مګر دا نرمي میل و اسلام ته نه و، بلکې دا فقط د دغه ښځې سره نرمي وه. عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی په چرت او فکر کې دی چې دا تفرقه او د قوم پاشل ولې پیښیږي. دغه ښځه د ده د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصائبو مشکلاتو سبب څه شي دی؟ پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې د دې ټولو سبب محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو یې نیت او عزم وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني، حتی که دی هم د هغه په بدله کې ووژل سي مهمه نه ده. مکه خو به د دې مشکلاتو څخه خلاصه کم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده یې ښه د ځان سره پخه کړه. سهار یې توره راواخیسته او د کوره څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نیت راووتی. په لار کې یوه صحابي ولیدی چې نوم یې نعیم ابن عبدالله و او په پټه مسلمان سوی و. د ده په اسلام څوک نه و خبر. کم وخت چې دغه نعیم ولیده چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده
او د جنگ دپاره تیار دی. ویل د خیره یا عمر چیرې ځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل غواړم چې دغه نفر ووژنم کم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړي او پاشلی دي. زموږ پلرونه بې عقلان بولي او زموږ الهه په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اورېدلو وبېرېدی، ځکه عمر جبار شدید او قهرمن دی. د یوه شي اراده چې وکړي هغه ترسره کوي، او نعیم غواړي چې عمر د دغه کاره څخه راوګرځوي. نو یې ورته وویل که ته محمد ووژنې آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص یې؟ عمر ویل داسې را معلومیږي چې ته هم د خپله دین څخه اوښته یې. که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژنې زه دغه کار کوم. نعیم ولیده چې عمر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده، حتی خپل مرګ یې هم فرض کړی او منلی دی. هو هلته داسې نور خلق هم وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو تقاضا او آرزو یې درلوده، مګر دا کار یې نسوای کولی ځکه هغه پر خپل مرګ بیرېده. دا معلومه خبره وه چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی بې له مرګه نه پرېږدي، مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړي چې یوه داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر ورسوي. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې داسې ده چې باید د خپلې کورنۍ څخه را شروع کړي. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یوه بل کار مشغوله کړي او دی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسوي. عمر ویل مقصد دې څوک دی؟ نعیم ویل خور دی فاطمه بنت الخطاب او د دې میړه د دینه اوښتي دي او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه یې. عمر نو خبر چې خور او اخ یې مسلمانان سوي دي، ځکه اسلام ته دعوت پټ او سري و. اسلام نو پټ، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره عبادت کاوه، مګر ځینې کسان چې و اسلام ته داخلېده او یا داخل سوي وه هغو خپل اسلام نه ښکاره کاوه. هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره عمل کاوه، چا په پټه ایمان راوړي، چا په ښکاره سره. فاطمه رضی الله عنها د عمر رضی الله تعالی عنه خور د هغه جملې څخه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و. نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم ویل هو. عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه را وګرځېدی او د خور د کور و طرف ته رهي سو. د فاطمې رضی الله عنها میړه سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، دغه سعید د هغه زید زوی دی چې د مخه یې بیان درته وسو چې موحد حنیف او د ابراهیم علیه السلام پر دین و. دغه سعید د هغه زید زوی دی او د اولو مسلمانانو څخه دی، د عشره مبشرو څخه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکړی دی. په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپلې خور فاطمې کور ته ورځي، سعید رضی الله تعالی عنه د فاطمې خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه هم د دوی سره دی او قرآن مجید ورته وایي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغو کسانو ته چې نوی بې ایمان راوړي هغه کسان ور استول چې مخکې یې ایمان راوړی و. قرآن مجید او اسلام به ورښوی. نو دوی 3 نفره ناست دي. قرآن کریم وایي چې عمر کور ته ور داخل سو او دننه په خونه کې یې د قرآن مجید د ویلو آواز واورېدی. پوره یې نه اوري، فقط یوه همهمه او غوږ اوري. غوږ یې ورته ونیوی، بیا هم نه پر بیلیږي. نو یې دروازه ور پورې وهل. عمر جبار، تاسې فکر وکړئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و. عمر په بدن ډېر لوی سړی و، د هغه ډیرو خلقو څخه و، د هغه ډیرو غټو خلقو څخه و. ډېر لوی او قوي بدن یې و. کم وخت چې به پر آس سپور سو پښې یې مځکې ته رسېدې. د ده په مثل غټ سړی په ټولو مسلمانانو کې نه و بې له خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه. د دوی دوو د غټوالي په باره کې وایي کم وخت چې به ډېر مسلمانان سره یو ځای سوه د ټولو د مابین څخه به خالد او عمر رضی الله تعالی عنهما معلومېده.
د عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او برداره ځیګر و. د ده په لیدلو څوک بیرېدی، هیبت او دبدبه یې درلوده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.